بسم الله الرحمن الرحیم. یو نظم دی ستاسو په خدمت کې پیش کوم او هغه صدارنګ دی. وی پاسا پاسا ای زلمیا ولی پروت بے همتا، پاسا پاسا ای زلمیا ولی پروت بے همتا، د ضمیر سودا دی کیږي ته به خوب کړ تر قیامته. چې دا څه در باندې شوي چې ازار دی که جادو دی، ستا په کور کې دشمن جوړ شو، نه انګریز دی نه هندو دی. چا د زور د مټو واغست، چا د ځان په ننداره کړې، مخته یې په معاش کړې، تا د ناراض کیسې ښکاره کړې. ته په سترګو ویل شوې که نه دغسې شم کورې، که بنا یې نو بیا نینې دا وریځې تورې تورې. خپل مفاد در روان دي په سړکونو لکه پړانګ، بل په ډي چوک کې ناست دی ورسره په لاس کې ډانګ. ته چې د یو بل خپې راکاږي په چقړو یو بل ولي، موږ به څه ترقي وکړو دوی خو غر کړه پوره کلي. رور د رور سره په جنګ دی، کور د کور سره په جنګ دی. نظام او سیاست نه دلته هر یو سړی تنګ. جماعتونه مو ستی شو، جماعتونه مو ستی شو، قرآنونه پکې سوځي. زه سوګند درته تېرومه که د دوی پسې غرضي. نو بې بیان د مزمته، بې بیان د مزمته، تاله دلته کې څه کړي، ته به نه یې پوه شوې که د چا سره ښه کړي. دا به څنګه ایماندار وي چې څه غم ورسره نشته، د جاهلو په ټولي کې یو عالم ورسره نشته. سیاست ته د پخپله د خدمت جامه اغوستې، دا د څه دانه اغوستې. خدمت خو دې کې نه دی، دا د څه دانه اغوستې. خوله دې یو ده زړه دې بل دی، هر سړی په تا پوهېږي. خدای دې اور ور باندې بل کړي چې د قام مشر خرڅېږي. د ګرجي او د رمسال له ښې درنې ټنډرې پاس شي، جوماتونو والا عام دي، یهودي او کافر خاص شي. په کیلو کیلو بارود خو د جومات محراب ته رسي، د دې قوم دغه سوالونه بلا سم جواب ته رسي. دوه رنګي خو د لا ښه وه، اوس د 200 رنګونه په یو مخ ته لګولي څه بلا بلا مخونه. کله ټکي راله راکې ته د پولیو د پاره، کله ډرون باندې مې وجنې که زه سم زمه په لاره. د مکې د جاهلانو ټول قانون کارونه مې رایاد شي، د مکې د جاهلانو ټول کارونه مې مرایات کو. خطبه شیبه د وختو مثالونه مرایات کو. دې نړۍ ته نااهله د اسلام، دې نړۍ ته د نااهله لا دا څنګه پیغام ورکو. ته د خپل لاسه ګوره، د خپل قام ته الزام ورک. پرېږدی پرېږدی زر خریدو د غزه د ونا پرېږدی، دا چې یو بل پې ویشته کړی دی جوړو نه کاڼي کېدی. دا خویونه دا ضدونه ته پوهېږي چې د چا دي، د مؤمن پکې څه نشته، شیطانان پکې سیوا دي. دا خویونه دا ضدونه ته پوهېږي چې د چا دي، د مؤمن پکې څه نشته، شیطانان پکې سیوا دي. ولې څه وایي ای وروره، دا شیطان خو لوی عالمو، ولې څه وایي ای وروره، دا شیطان خو لوی عالمو. نو بیا ولې کتاب وایي چې د ټولو نه ظالمو. نه به تشې نه به زه شم، پیدا ټوله د دشمن ده، چلولو واله موږ یو، نوره توپه د جرمن ده. دا قوم ډېر لوغړل شوی، دا قوم ډېر لوغړل شوی. بس په دوی خو رحم وکړې، د دې خوږ زړونو لپاره لږ دارو او مرهم وکړې. نورې مالګې په زخمونو خدای دپاره دوړوی ما، څه چې وشو خو بس وشو، نور مو بس دې کړوی ما. ای زما د قوم ځوانانو، تاسو هم لږ سبق واخلئ، که نه بله ورځ به دغسې جنډې او ډول راواخلئ. تاسو هم زما ځوانانو تش تروړه او ټیپر وینئ، ستاسو سترګو ته پردې دي چې نه ساز او لوپر وینئ. څو ځله چې شل کېږئ د یوې سوړې په غاړه، دا د خپل ځان سره بد دي اوس په دغې سترګو جاړه. دی جاګیر د پلار جوړ کړی، د دې سترګو ته پردې دي، ځکه سر په ګډو وډو نه په هغې نه پدې دي. دا لا چا وی چې اسلام کې تش طاقت قلم راغلی، دې قلم سره پخوا کې ټوپک جوخ د سم راغلی. دا په جار باندې عالمه خوږ نبي مې فرمایلي، زه خو دې معاشرې ته یم کرشنګ له راغلی. احد بدر خیبر او خندق ټولې را لړی کا، صدیق عمر عثمان علي حمزه او صحابه هم داسې را کړی کا. زه دې وینم ای امیر صاحب چې روانې ترې ونته
زه دې وینم امیر صاحب چې روانې ترې ون ته چې پخوا دې نز کې دې ناستې ولې نه ګورې بربنډ ته ټیک د زه قربان شم طریقه د نبي غواړي دا چې تا سره پخوا کې اول دی دوایي غواړي غټه خېټه دې وړکه لکه دوی خو لږ ماړکه غټه خېټه دې وړکه لږ دا اوږي خو ماړکه دا تاوده اسویلي شیخه د مسکینو خو ماړکه دا پیخي د مومن پرېږده ځان بیخي لکه مومن کا د جهان دا کاڼي بوټي ټول په ځان باندې مین کا ځان په رب باندې مین کا لکه څنګه چې شان دی ځان په رب باندې مین کا لکه څنګه چې شان دی کائنات به مسخر شي هر مشکل درته آسان دی نفس په لږه تند جوړ کا نفس په لږه تند جوړ کا تندې خاورو کې ګنده کا د لحد خاورې په زړه کا ځان یو دغسې بنده کا د الله دپاره واوره د تیرو ژبې خبرې چې د جوړ شي د دردونو د شاهانو ملغلرې اجله مزه مطلب خانه که د مور او پلار ژوندي وي بس ګریوان کې د کعبه ده خو که تا کې بندګي وي ته چې کور جوړول غواړې بیا به کور څنګه جوړې دواړه چرې نه جوړېږي یو به خامخا نړۍ چې د بش نه څنګه یریږو داسې رب نه یریدلې دا حالات به داسې نه وي تا پخپله به لیدلې څه د سرو زرو نه جوړه دا زما د وطن خاوره څه د سرو زرو نه جوړه دا زما د وطن خاوره لکه څنګه چې یو موږ نه ورو داسې ته هم خو لږ واوره ای زما پروردګاره یو چنګیز خو راله راکه چې ظاهر باطن یو وي مشرتیز خو راله راکه بس د ژوند مې دا مقصد دی ای عمره چې پوره شي بس د ژوند مې دا مقصد دی ای عمره چې پوره شي بیا مې هېڅ پروا نشته که مې ټول کور غرغره شي بیا مې هېڅ پروا نشته که مې ټول کور غرغره شي